سلام و وخت مو بخیر درنو لیدونکو ستړي مشئ د بازار خپرونې ته ښه راغلاست. نن په خپرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه مهمه اقتصادي موضوع بحث هم لرو، خو بلکې د مهمو خبرونو سرټکي. د برېښنا برخه کې ځان بسیاینې ته د رسیدنې پر لور ګامونه. برېښنا شرکت و یوازې د ربان کال په قوس میاشت کې له بېلابېلو سرچینو 25,000 میګاواټه برېښنا تولید کړې. ایران ته د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د یوه پلاوي سفر ټاکل شوی چې دا پلاوی به هلته د کرنې اړوند نندارتون کې ګډون وکړي. د دغه سفر موخه د کرنې برخه کې همکاري او هیواد کې د دغه سکتور د میکانیزه کولو هڅه بلل شوې. د کابل او اسلام آباد تړلې لارې د بندې سوداګرۍ نامعلوم برخلیک. 80 ورځې وشوې چې دواړو لوري دروازې تړلې. د پښتونخوا سوداګر وایي زیان خلکو ته وړي او دغه وضعیت باید نور پای ومومي. او د کابل او مسقط ترمنځ د مستقیمو الوتنو پیل. عمان ډاډ ورکړی چې تر دې وروسته به د ځمکني ترانسپورت لپاره هم کابل سره خپله همکاري پیل کړي. یو ځل بیا ستړي مشئ. زه بېنظیر محمدي یم. اوس هم بشپړ خبرونه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یوازې د روان کال لیندۍ په میاشت کې نږدې 25,000 میګاواټه برېښنا د اوبویزو لمریزو او حرارتي سرچینو څخه کندهار او هلمند ولایتونو کې تولید شوې ده. د دوی په وینا د 1404 لمریز کال لپاره شاوخوا 14 میلیون لیټره ډیزلي تیل د سویلي ولایتونو د برېښنا د تولید لپاره په پام کې نیول شوي دي. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس وایي د وچکالۍ او د اوبو کمښت سره بیا هم په 40 ساعتونو کې تر 18 ساعتونو پورې دوامداره برېښنا سویلي ولایتونو ته برابریږي. برېښنا شرکت وایي سره له دې چې د اوبو سرچینې کموالي او د اقلیم بدلون اغیزې شتون لري، خو بیا هم توانیدلي دي چې د جنوبي ولایتونو لپاره نسبتاً باثباته برېښنا برابره کړي. د دې شرکت مسؤلینو ویلي چې د روان کال د قوس په میاشت کې له کجکي بند څخه نږدې 15,000 میګاواټه برېښنا تولید شوې چې کندهار او هلمند ولایتونو ته ورکړل شوې ده. در ماه قوس سال جاری به خاطر ولایت های جنوبی خود که ولایت قندهار و ولایت هلمند میشه از بند برق کجکی در حدود 15,000 میگاوات برق تولید شده که جذب سیستم شده. در ضمن در بخش سولری اگر بگوییم ما در حدود 4,600 میگاوات هاور برق تولید کردیم و جذب سیستم شده. یاد شرکت دغه راز یاده کړې چې د 1404 کال لپاره نږدې 14 میلیونه لیټر ډیزلي برېښنا هم د سویلي ولایتونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس وایي چې تر اوسه د کندهار او هلمند ولایتونو برېښنا بشپړ پرې نه ده او د پرچاوي او د زیاتوالي مخنیوي لپاره یې اقدامات کړي دي. هغه زیاتوي چې د اقلیم بدلون نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ اغېزمنه کړې او د اوبو 50% کمښت پر برېښنا مخامخ اغېز کړی. لاین 220 کیلوولتی که از غزنی الی قندهار است و سبستیشن هایی که مورد نیاز بود در اونجا اونا هم کاراشون پیش رفته. بسیاری از این پروژه ها را که ما بررسی کردیم پیشرفت از این پروژه ها در حدود 90% است و یا بالاتر از 90% است. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د برېښنا په برخه کې ځان بسیاینه تر نورو برخو اړینه ده او پکار ده چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي. موږ ډېر ښه امکانات لرو، هغه که د بندو له لارې د برېښنا شتون ده، هغه که د حرارتي ده او هغه که لمریزه او بادي ده. خو په دې درو او څلورو واړو بخشونو کې باید حکومت یوه تګلاره جوړه کړي. هغه باید که یو تاجر راځي یو پانګوال راځي دلته سرمایه گذاری کوي. مشارکت ما خصوصی وقتی که میگیم کمپانی داخلی و ملی و یک وصل باید شوند کمپانی داخلی با کمپانی خارجی تا که اعتماد از اونا بیشتر شود و بتوانند که روی سرمایه گذاری روی تولید انرژی، روی انتقالات انرژی، روی تاسیس فابریکات کار شود. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مهال د جنوبي ولایتونو برېښنا د ورځې تر 18 ساعته پورې په اوسط ډول برابریږي چې له دې جملې څخه 12 ساعتونه د صنعتي پارکونو لپاره او پاتې برخه د اوسیدونکو تجارتي او عامه ځایونو لپاره ورکول کیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اوبو لګولو او طبیعي
سرچینو مرستیال باز محمد فیضان ایران کې د نوي او عصري اوبو لګولو تجهیزاتو ټکنالوژیو په نندارتون کې ګډون وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نندارتون د کرنیزو ماشینرۍ او د اوبو لګولو نویو سیستمونو پرمختللې کرنې او د اوبو د سرچینو د دوامدار مدیریت پر موضوعاتو متمرکز و. د کرنې وزارت مرستیال د کرنې اوبو لګولو په برخه کې له فعالو شرکتونو او بنسټونو سره په دوه اړخیزو سوداګریزو ناستو کې ګډون کړی او د همکارۍ د پراختیا د تجربو د لیږد او د کرنې په سکتور کې د پانګونې د جلبولو په اړه یې خبرې کړې دي. نږدې 80 ورځې کېږي د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګریزې لارې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغو لارو بند پاتې کېدو وضعیت بېساری بللی او خبرداری ورکړی چې دغې چارې د دواړو هیوادونو سوداګرو او خلکو ته پراخ مالي زیانونه اړولي دي. د یادې خونې په وینا سره له دې چې د سوداګریزو لارو د بیا پرانیستو په اړه اوازې خپرې شوې، خو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. په همدې حال کې د افغانستان خصوصي سکتور هیله څرګندوي چې دا ستونزه د ډیپلوماسۍ له لارې او د باوري تضمینونو په وړاندې کولو سره ژر تر ژره حل شي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونې ویلي چې نږدې 80 ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او تګ راتګ درېدلی او دا وضعیت د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په تاریخ کې بېساری دی. د دغې خونې په وینا د سوداګریزو لارو تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو سوداګرو د خپلو پانګو لویه برخه له لاسه ورکړي او میلیونونه کسان چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سوداګرۍ، ترانزیت او لیږد رالېږد په برخو کې بوخت و، وزګار شوي او زیانمن شوي دي. دغه خونه زیاتوي د لارو د پرانیستلو په تړاو له اوازو سره تر اوسه په دې تړاو کومه رسمي اعلامیه نه ده صادره شوې. تجارت د پاکستان افغانستان دومره اوږد وخت بند شو چې د په تاریخ کې نو بند شوی او نقصانات یې دا دي چې دواړه جانبین کم تاجران دي نو دوی د سرمایو نه خلاص شو. دومره لوی وخت تجارت بند، هغې سره مزدور، ترانسپورټ، تاجر او دا غونډه سیمه د کرښې نه دې غاړه او هغه غاړه سیمه یو ډېر غټ په میلیونونو خلک چې کوم دی بېروزګاره ناست دي. د دې خونې مسؤلان وایي چې د دواړو هیوادونو سوداګر او د خصوصي سکتور استازي له یو بل سره ښې سوداګریزې اړیکې لري او په ځلونو یې له خپلو حکومتونو غوښتي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ بیل کړي. دوی ټینګار کوي چې د دې ستونزې حل لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په تفاهم او د خلکو د وضعیت په درک کولو کې ده، ځکه د سوداګریزو لارو دوامداره تړل کېدل نه یوازې د دواړو هیوادونو پر خلکو بلکې د سیمې پر اقتصاد هم منفي اغیزې کوي. د حل لارې همدغه یو ده چې دواړه حکومتونه په دې عوامو باندې، په دې ولس باندې، په تاجر باندې خپل رحم وکړي او کینی د حل لاره به حکومت راوباسي. تاجر خو د حل لاره نشي راوښکي، معاملات د خپلو کې دروست کړي، سفارتي او د لارې د خلاصي کړي چې د خلکو ډېر زیات نقصانات وشو. له دې سره هممهاله په افغانستان کې د خصوصي سکتور مسؤلان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري د سیاست تر سیوري لاندې راغلي او دواړو لورو ته پراخ زیانونه اړولي دي او دا مهال د دواړو هیوادونو توکي په لارو کې بند پاتې دي. دوی هیله څرګندوي چې دا ستونزه ژر تر ژره د ډیپلوماسۍ له لارې او د پیاوړو تضمینونو په لاسلیک سره حل شي، څو سوداګریزې لارې بیرته پرانیستل شي او راکړه ورکړه له سره پیل شي. متاسفانه تجارت‌های ما زیر چترهای سیاست شد، قربانی سیاست‌های دو کشور شد. ما این را باید نادیده نگیریم. هر دو کشور متضرر شد. شما ببینید کشور افغانستان تاجرای ما مالایشان در مسیر پاکستان در بندر کراچی بود، فعلا هم بالایشان دمرج میاد. تا 15 روز پیش 572 لک دلار بالای کانتینرهایی که در انتظار است دمرج بالایشان آمده. با بسته شدن دروازه تورخم، دروازه صادراتی با پاکستان، ما با رهبری امارات اسلامی بالخصوص وزارتخانه سکتوری وزارت محترم صنعت و تجارت در کوشش بازارهای بدیل بودیم، ولی لله الحمد ما تانستیم که امتیاز زراعتی خود به کشورهای بدیل مثل قطر، دبی، امارات متحده عربی، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه صادرات بکنیم. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د بیرته پرانیستلو په تړاو ویلي و چې د دغو لارو پرانیستل د باوري تضمینونو په وړاندې کولو پورې مشروط دي. نوموړي ټینګار کړی و چې دغه لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې د پاکستان حکومت ډاډ ورکړي سوداګریزې لارې به په راتلونکي کې د سیاسي فشارونو، ناقانونه استفادې او یو اړخیزو اقداماتو له امله نه تړل کیږي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې افغانستان او عمان د کابل او مسقط ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل په اړه هوکړې ته رسیدلي دي. د یاد وزارت د بیان په وینا د دغو الوتنو پیل د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي اړیکو د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي او کولی شي د مسافرو د تګ راتګ اسانتیا او همدارنګه د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا زمینه برابره کړي. د عمان د ترانسپورت وزیر بیا ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به د ځمکني ترانسپورت په برخه کې هم دوه اړخیزې همکاري پراخې شي. اوس هم ورګرځو یوې لنډې دمې ته، له دمې وروسته د خپرونې دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ستړي مه شئ. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یوازې د روان کال د لیندۍ په میاشت کې نږدې 25 زره میګاواټه برېښنا د اوبویزو، لمریزو او حرارتي سرچینو څخه کندهار او هلمند ولایتونو کې تولید شوې ده. د دوی په وینا د 1404 لمریز کال لپاره شاوخوا 14 میلیون لیټره ډیزلي تیل د سویلي ولایتونو د برېښنا د تولید لپاره په پام کې نیول شوي دي. د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس وایي د وچکالۍ او د اوبو د کمښت سره بیا هم په 24 ساعتونو کې تر 18 ساعتونو پورې دوامداره برېښنا سویلي ولایتونو ته برابرېږي. پر همدې موضوعات هم کېږو بحث. بل ورو د بحث لپاره موږ سره په درېیمه سټوډیو کې د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس ښاغلی صفي الله احمدزی میلمه دی. احمدزی صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. غواړم پیل کې همدا وپوښتم، راوبګرځو د برېښنا د رسونې په برخه کې پرمختګونو ته. دا چې په ټوله کې د برېښنا شرکت په وروستیو کلونو کې د برېښنا رسونې په برخه کې کوم پرمختګونه کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ټول د طلوع نیوز لیدونکو ته. ډیره مننه. د افغانستان برېښنا شرکت تاسو پوهیږئ چې همیشه تلاش کوي چې څه رقم وشي کولی چې خپل وګړي ته او خپل خلکو ته د برق رساني وکړي. نو په دغه برق رساني کې طبیعتا د افغانستان برېښنا شرکت که موږ له اول نه یې ووینو داسې یو تهداب نه دی ښودل شوی دی چې موږ هغه تهداب ووایو چې ډېر ستاندارد و. نو طبیعتا دلته بعضې ستاندردونه مثلا د روسي ستاندردونه کار شوي، که بل مملکت راغلی دی هغه ستاندردونه په افغانستان کې په شبکاتو کې کار شوی دی او د افغانستان برېښنا شرکت تصمیم نیولی چې دا ټول ستاندردونه چې دي دا سره ختم کړي. یو آی سی ستاندرد څه دی چې انټرنیشنل ستاندرد دی، نظر په هغه باندې خپل ټول شبکه معیاري کړي چې په ده کې که موږ ووایو په ټولو ولایاتو کې مختلف ولټیجونه لرو. دا مختلف ولټیجونه باعث د ده کېږي چې موږ هر ولټیج ته جلا جلا باید اضافي تجهیزات ولرو او د هغه د حفظ مراقبت زمینه مساعده کړو. متاسفانه چې هم مالی زیان موږ ترسره کوو، هم مشکلات هم زر ته زر نه حل کېږي او په ضمن کې منابع زموږ هم ډېر استفاده کېږي په ده کې. نو برېښنا شرکت تصمیم نیولی دی او دغه تصمیم پلان سره سم چې څه رقم د اصلاحات راولي چې همدا اوس هم که زه تاسو ته ووایم د اصلاحاتي بڼه باندې وغږېږم، هغه تقریبا همدا اوس هم تقریبا 10 میلیارده افغانۍ چې په دا څو کالو کې دی موږ تنها د اصلاحات لپاره مصرف رسولي. راځو په ده باندې چې څه پیشرفت برېښنا شرکت لري. نو تاسو دا فکر وکړئ چې په دې 40 کالو کې څه رقم یو شبکه موږ ته پاتې وه او دغه شبکه چې پاتې وه د ده د اصلاح لپاره، د ده نه ښه ګټه اخیستلو لپاره او څه رقم د دې تقویې لپاره کار وشي، هغه پلانونه ستراتیژیک پلانونه لنډمهال، منځمهاله او اوږده پلانونه دا ټول جوړ شوي دي او عملا تطبیقیږي او خلک همدا اوس هم ګوري چې برېښنا شرکت څومره دا کارونه مخته وړي دي، همدا اوس څونه یې په جریان کې دي او بعضې داسې پروژې لرو چې هغه افتتاح شوي. نو په عموم شکل که وغږېږو موږ له هغه حالت نه یو څه راوتلي یو او امید لرو چې ډېر ژر که په همدغسې حالت کې چې موږ د سیستم نه مدیریت کوو او کوشش کوو چې اصلاح شي، نو انشاءالله تعالی ژر تر ژره به دا اصلاح هم شي او شبکات نور هم پراخیږي. موږ تر اوسه پورې په افغانستان کې تقریبا 40% خلک برق ته لاسرسی لري. نو دا څرګندونه کوي چې موږ څونه پیسې چې مصرف کړي دي په دغه سیستم کې، دغه سیستم کې چې میلیاردونو ډالر مصرف شوی دی، دغه مصرف 40% خلکو ته زمینه برابره کړې. مشخصا جواب ولرو دا چې د برېښنا رسونې په برخه کې مشخصا څومره پرمختګ شوی، که واضح ووایاست او لنډ ځواب ولرو.
سږکال موږ تنها 50 ولایتونه 50 ولسوالیانې زموږ د کار لاندې دي چې دوی ته موږ برق رسونه کوو. همدا اوس د بعضې پروژې تجهیزات اخیستل شوي دي. چین کې فرمایش موږ ورکړی وو، هغه تولید شوی دی. موږ یو هیات ځي چې هغه ته فاټ وایي چې فیکټوري اکسپټنس ټیسټ اجرا کوي او بعد له هغه نه هغه انتقالیږي. دا 50 ولسوالۍ ته موږ برق ورکوو. همدا اوس هم زموږ لاس لاندې دی چې 80 ولسوالۍ نورو ته آینده کال کې پلان وکړو چې هغوی ته برق ورکړو. د هغه ډیزاین، د هغه نقشې، د هغه شیان ټول مو جوړ کړي دي. خپل سب سټیشنونه مو تقویه کړي دي. دغه سب سټیشنونه چې فعلا موجود دی چې ډېری اضافه بار دی، د ده لپاره پلانونه مو ونیو. ټول لپاره تقریبا 6 میلیارد افغانۍ موږ د لپاره مصرف وکړو چې دغه سب سټیشنونه تقویه کړو، خپل لاینونه تقویه کړو. دا کارونه مو ترسره کړي دي. زمینه باید موږ مساعد کړو. د 500 کیلو ولټ لاین کله چې نښلېږي کابل ته راځي، نو هغه لپاره باید زمینه مساعد وي چې دا برق څه رقم جذب کړو. نو برېښنا شرکت خپل کارونه په ښه شکل مخ ته بیایي. ولې داسې مسایل شته چې توقع ډېره ده طبیعتا تخنیکي. ښه، مزه صاحب غواړم دلته همدا پوښتنه وکړم د عرضې او د تقاضا خبره. یوه مسله همدا ده چې په ټوله کې هغومره چې عرضه کېږي او هغومره چې تقاضا ده توپیر شته دی، ډېر دی. او په ټوله کې هېوادوال هم همدې ته په تمه دي چې بالاخره دوی وکولی شي هغه د اړتیا وړ برېښنا چې دوی څومره ضرورت لري هغه ورته ورکول شي. که وپوښتم دا چې په پلازمینه ولایتونو کې به څه وخت وکولی شو چې پوره اندازه برېښنا ولرو، د برېښنا د کمښت ستونزه حل شي؟ دا په داسې حال کې چې همدا اوس موږ تاسو غږیږو چې ژمی ده، هم په اوړي کې موږ مشکل لرو، هم په ژمي کې مشکل لرو. نو که تقاضا ووایو موږ تقریبا 1.5 میګاواټ ته ضرورت دی، فعلا تر 1100 میګاواټه چې موږ دغه فعلي تقاضا پوره کړو. کله چې فعلي تقاضا پوره کړو تاسو پوهیږئ چې تقاضا نور هم ډېرېږي ځکه خلک برق نه لري. نو فلهذا دا تقاضا په لوړېدو دی. موږ چې ډېر دوی ته کوشش وکړو هغه خپل امکانات هم په مصرف کې واچوو او خپل اوبیز دستګاهګانې هم چالانه کړو او حرارتي هم چالانه کړو. موږ تر 100 میګاواټه 100 میګاواټه پورې موږ برق ورکولی شو خلکو ته. بیا هم دلته یو خلا ده. هغه خلا ډکېدل تر هغه وخته پورې چې موږ هغه توسعوي پلانونه زموږ چې دي هغه پلانونه چې د همسایهګانو نه موږ برق اخلو او داخل تولید کې چې موږ هغه پلانونه دي تر څو چې هغه ټول عملي نشي موږ دغه تقاضا پوره کولی نشو. نو بناء دغه خلا موجوده وي. که دا 1100 میګاواټه موږ ورکو موږ مجبور مکلف یو چې 1000 میګاواټه نور آماده ولرو چې خلک بیا تقاضا پوره کړو. همداسې دا ورځ تر بلې جګیږي او موږ مجبور مکلف یو چې د تقاضا په صورت کې خپل تنظیمات وکړو. بلې تاسې مخکې هم د سیستمونو دغه راز د شبکو د اصلاح مسله یادونه یې وکړله. که په ټوله کې ووایو هغه لاینونه چې د لیږد لاینونه دي د نورو هیوادونو څخه وارداتي برېښنا را لیږدوي، دا مې د مثال په توګه ویلې. په خپله د همدغه سیستمونو او د شبکو په اصلاح کې تاسې څه اقدامات کړي په دې وروستیو کلونو کې او دغه اقدامات څومره د دې سبب ګرځېدلي دي چې د خلکو شته ستونزې پرې حل شي؟ ډېره خبر ده. بله موږ په څو ډوله دی چې مثلا اصلاحات به چند رقم است. ما اگر اصلاحات سیستم های بلنگ و سیستم های میترنگ بگوییم که از اونجا اگر شروع کنیم در اون سیستم ها کار کردیم، پکیجای را آماده کردیم که همراه سرمایه گذارا باید او شریک بسازیم تا یک سیستم منظم دیجیتالی به دسترس ما قرار بگیره. مشتری های ما مطمئن شود که چه رقم بل برق خود که در خانه ایشان است ببینن، مصارف خود کنترل کنن. این یک بخش قضیه میشه. بخش دوم قضیه که میریم که از صندوق شروع میشه الا شبکه. در این ساحه که چی رقم ما تکنیک به خطر مراعات کنیم، چی رقم صندوقا باید جور شود، چی رقم باید این اصلاحات برشان بیاریم، چی مشکلات است، از کدام سال هاست که مشکلات برای ما باقی مانده. یعنی ریسکای از کلش باید ما ارزیابی کنیم، بررسی کنیم و پس دوباره برای از راه حل بسازیم که این کارا را هم انجام دادیم. میایم به طرف شبکه از اینا که مثلا لاینای ولتاژ پایین است در کوچه ها و در جاها، مثلا در بعض جاها بسیار به خطرات هم مواجه است. شما اگر فکر کنیم که به یک بارگی هم از این اصلاح میشه، ما به بسیار بودجه هنگفت ضرورت داریم. ولی اصلاحات ما روان است که این هم ما اصلاح میکنیم. لاین هایی که در ولتاژ پایین است و مثلا ما کیبلای ای بی سی بندازیم که پشتدار است که حتی از خطرات مردم محفوظ باشند. اما تو اگر بریم در ترانسفورمرهای توزیعی، ما ترانسفورمرهای توزیعی را همچنان ما بازسازی میکنیم، نو میکنیم، ورکشاپ هایی برای ترمیم از یا جور کردیم که او کارا را هم صورت میگیره. اگر از اونجا
بالا بریم به طرف ساب استیشن. در ساب استیشن ها هم ما اگر ساب استیشن های موجود است چی رقم تقویت کنیم، چی رقم ما باید فکر کنیم که در این ساحه مثلا مردم دیگه هم نفوذ زیاد میشه، چی رقم تقاضای از او را برآورده بسازیم، با ادارات زیرفت هم هماهنگی کنیم که مثلا اینجا پارک‌های صنعتی جور میشه، شهرک‌ها جور میشه، چی جور میشه در آینده. از مثلا اگر یک پروژه را دیزاین میکنیم باید ما پیش بینی 30 سال آینده خود 50 سال آینده خود مننه باشیم. احمد صاحب که په دې اړه وپوښتم دا چې په ټوله کې خلک دې ته په تمه دي چې افغانستان د برېښنا په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. د هیواد طبیعي سرچینو ته په کتو او هغه راتلونکي پلانونه چې د برېښنا شرکت لري څومره تمه شته ده چې افغانستان د برېښنا په برخه کې پر ځان بسیا شي؟ به خاطر خودکفایی افغانستان ما مرحله مختلف داریم که باید از اون مرحله عبور کنیم که پلان‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است. در پلان‌های کوتاه مدت ما که قسمی که پیشترم تذکر دادم که تا ساب استیشن و ساب استیشن به بعد هم دستگاه‌های آبی و حرارتی و بعضی دستگاه‌های دیگه ماست که در اصلاحات از او بسیار خوب کار کنیم و او را اصلاح کنیم. میاییم به طرف ازی که در پلان‌های کوتاه مدت ما عمل شبکه‌سازی‌هایی را که انجام میدیم، ولسوالی‌ها را که برق میتیم، در بعض جاها در شهرها که برق کم بود است بر از اونا و در ضمن در شهرک‌های صنعتی که از بر از اونا برق میتیم. این از پلان‌های کوتاه مدت ماست و کارهای دیگی که مثلا امیال پروژه هایی است که افتتاح شده و بعد از افتتاح از یانال میاین جذب سیستم میشه. اینا کلش پروژه های کوتاه مدت ما بود که بعضی‌ها که به زودترین فرصت تکمیل میشد به اون شکل تکمیل میشه. در پروژه های میان مدت ما هم تکمیل لاین 500 کیلوولت است که باید تکمیل شود، تکمیل لاین غزنی الی قندهار است، ساب استیشن هایش است که را باید تکمیل کنیم. در ولایت هرات 2 ساب استیشن جور میکنیم. به متو به مسابقه از اگر ما بگویم در سطح افغانستان نظر به تراکم نفوذ و نظر به اینکه کدام شهرها صنعتی است، کدام شهرها مثلا زیادتر تجارتی هستند، نظر به او ما دیزاین های خود را تکمیل کردیم، کارا پیش میره و به این شکل امید داریم که در 2 سال آینده بسیاری از مشکلاتی که ما از ناحیه برق به او نگران هستیم بنیادی حل شود و بعد از او میریم به پلان‌های درازمدت ما که پلان‌های درازمدت ما زیادترش به بندهای آبی است که بندهای برق آبی باید ساخته شود که از آب باید ما برق تولید کنیم. در پلوش ما باید مثلا از کشورهای همسایه که ما گفتیم برق بگیریم، مثلا پروژه تپ است او را باید کار کنیم. خود پروژه ملی برشنا شرکت باید ما رنگ بسازیم. تا رنگ نسازیم اطمینانیت انرژی بالا نمیره. ما از یک سو مثلا از طرف شمال که ولایت‌های شمالی میشه میایم برق میاریم به طرف کابل. آیا کدام راه بدیل دیگه داریم که پس دوباره اگر کدام روز از طرف برق نباشه از طرف دیگه برق بتیم؟ به خاطر از رنگ تکمیل کردن ما مهم است و تمام ولسوالی قرا و قصباتی که در افغانستان است و تمامش باید دیزاین کنیم، برق بتیم و این پلان‌های درازمدت در افغانستان برشنا شرکت و سکتور انرژی می باشه. فلهذا ما اگر بازم یادآوری میکنم که در طول 1 سال اخیر کارهایی را که ما شروع کردیم، یعنی در به مسابقه ازی که در طول تاریخ برشنا شرکت زیادتر این رقم اقدامات صورت نگرفته، ولی کمی وقت نیاز داره که با آمدن دکتر صاحب باری عمر که در برشنا شرکت آمدن یک کمک وقت نیاز داره تا هم از این ثمرهش ببینیم و به شکلی که فعلا مدیریت میشه واقعا ما خوب پیشرفت داریم و اگر ما به این منوال پیش بریم آینده بسیار روشن را پیش روی خود داریم. ښه مزه په دې وروستیو کې ګورو چې د برېښنا په برخه کې او په دغه سکتور کې ګڼې پانګونې وشوې، ځینې عملي پانګونې او ځینې هوکړهلیکونه هم لاسلیک شو. په ټوله کې که ووایاست هغه پروژې چې پرانیستل شوې یا هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې د برېښنا پر شبکه اغېز څه و؟ هر پروژه‌ای که افتتاح میشه نظر به ظرفیت از او، نظر به اینکه چقدر مقدار انرژی را در سیستم ما وارد میکنه و ما جذب سیستم میکنیم طبیعتاً بهبود در سیستم میاره. ولی یک چیز را باید بگویم که امسال یکی از سالهایی بود که ما به مشکلات اقلیمی بسیار جدی دچار شدیم که نه تنها ما بلکه تمام جهان دچار شدن که اگر بگویم نامه کشورهای را بگویم که اونا بخی مشکلات انرژی که بسیاری از کشورها پیدا کرد از بابت تغییرات اقلیمی بود و این تغییرات اقلیمی بالای افغانستان هم تاثیر کرد که ما امیال مثلا از سال قبل باید ما خرابتر باشیم نه خوبتر
و باز هم برشنا شرکت کوشش میکنه که دیزل جنراتورهای خود چالان کنه تا بتونه که با پول انگفتی که مثلا ما پرداخت میکنیم برق تولید کنیم و به مشتریای خود بدیم. یعنی یک چیزی کمتر جاگزینی کردیم، اما بازم مدیریت میکنیم. مدیریت بهتر باعث از این میشه که اطمینانیت انرژی را بالا ببره. این دستگاه ها که تمام از اینا افتتاح شده، دو دستگاهی است که یکی 10 مگاوات نقلو است که و یکی هم 22 مگاوات نقلو است. عملا عمل در شبکه برق تزریق میکنه. نظر به تشعشع آفتاب که چند ساعت کاری بر از مد نظر گرفته شده، او را ما داخل سیستم میکنیم و سیستم ما او را جذب میکنه. احمد صاحب وخت کم پاتې غواړم دوه وروستۍ پوښتنې وپوښتم. یو د کجکي بند په اړه که موږ ته لنډ معلومات راکړئ چې د دغه بند برېښنا په څو ولایتونو ویشل کیږي او څه ډول یې ویش دی، کوم پلانونه ورته شته دي په دغه برخه کې، او که تېرو څو کلونو ته وګورو په دغه برخه کې د برېښنا شرکت رهبري څومره توانېدلې ده چې هغه بنسټیز اصلاحات یا بنسټیز کارونه ترسره کړي، که څو وړې بېلګې که هم وړاندې کړئ. مننه. موږ د غرب سیستم چې ده هغه ته موږ بل لاره نه لرو، تنها کجکي لرو. ولې بیا هم برېښنا شرکت کار کړی دی چې له غزني نه تر قندهار پورې دا نوی لاین وصل شي چې دوی له وارداتي برق نه هم مستفید شي. خو کجکي خپله د ځمکو د اوبو لپاره اوبو ورکولو لپاره زراعت لپاره ډېر استفاده کیږي او وچکالي هم باید د دې سږکال دونه اوبه رانشي. تقریبا چې ما تحلیل وکړو تقریبا 40% کمې اوبه راغلي دي لپاره وچکال نه. نو داسې فکر وکړئ چې د تولید به هم کمیږي. راځو د هغوی د شبکې په اساس باندې که د شبکه وغږیږو، هلته موږ تقریبا 15 مګاوات 40 مګاوات سولري لرو. هغه هم شبکه کې جذبېدای نشي تر څو چې موږ ډیزل جنراتور چالان نه کړو. ولې فعلا هم موږ هغوی ته 18 ساعته برق ورکوو. سیستم د هغوی چې دی داسې جزیره‌ایي شکل دی، باید دا راشي د عمومي سیستم سره وصل شي او په آینده کې باید دوی ته باید موږ له یو بل منبع نه برق ورکو یا یو بل منبع جوړ کړو او هغه منبع باید څرنګه چې ما ویلې هغه رینګ کړو باید د عمومي منبع سره چې هغه له هرات نه تر قندهار پورې 500 کیلووټ لاین دی او له قندهار له هرات نه بیرته تر اندخویه پورې د موږ د لاین نښلول دی چې موږ خپل رینګ تکمیل کړو. هر څونه تولیدات چې په افغانستان کې موږ اضافه کړو دغه سیستم ته تزریق کوو او بیرته په هر ولایت کې چې وغواړو له دغه سیستم نه بیرته جذبوو. د وروستۍ پوښتنې هم که لنډ ځواب ولرو چې اصلاحات او بنسټیز کارونه څه وو د وروستۍ رهبرۍ؟ د وروستۍ د برېښنا شرکت آخري اصلاحات دا و چې یو بل لاین باید موږ جوړ کړو موازي له موجوده لاین د 110 کیلو وولټه له کجکي نه تر قندهار پورې. په ضمن کې د خپله د سبسټیشن د برېښنا کور د قندهار دا اصلاحات په منځ کې راوستل شوي دي. بعضې لاینونه دوی ته په شبکه کې جوړ شوي دي. اصلاحات ډېر په سیستم کې چې دوی زاړه سیستمونه درلوده هغه شوي دي او په ضمن کې په بعضې نور سبسټیشنو کې هم توزیعي شبکات موجود نه وو، هغوی ته توزیعي شبکات جوړ شوي او په هلمند کې هم خپله سبسټیشن متقویه کړی دی چې همدا اوس هم کار روان دی چې د دې نه هم بهتره یې کړو. ډېره مننه د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس ښاغلی صفي الله احمد صاحب. مننه تاسو. درنو لیدونکو د بازار خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. له تاسو همکارانو په مننې ښه وخت.